وس نشته په وطن کې هغه سپین ږیري مشران راځي پسې ارمان و ژوند د خوشحالۍ وختونه او د سیالۍ وس نشته په وطن کې هغه سپین ږیري مشران راځي پسې ارمان وس نشته په وطن کې هغه سپین ږیري مشران راځي پسې ارمان یا قربانا سخه ژوندونو تیر شو غم زما د زړګي ډیر شو هغه پښتانه نشته چې خبرو یې کوو خوند آبادو پی مومند آباد پی پښتانو الفاظ دوی درانو ډیر زیات به پوهېدلو د خبرو په اصول حاجي عبدالرسول پوهېدو په هر رواج په ټول وطن وراج الله وله ورکړی بې حسابه ډېر عزتو په خوله کې برکتو په خوله کې تاثیرو په قام باندې ظاهرو هر وخت به یې ساتلو اتفاق د قام ولی وختونه د سیالۍ هر وخت یې دغه کارو د ټول قام غمخوارو الله ته مې دا سوال ده چې نصیب دي شي ایمان راځي پسې ارمان و ژوند د خوشحالۍ وختونه د سیالۍ وس نشته په وطن کې هغه سپین ږیري مشران راځي پسې ارمان وس نشته په وطن کې هغه سپین ږیري مشران راځي پسې ارمان یا قربانا الله پاک ته بجاړو هغه مشران غواړو په برامان دورخیلو کې ملکو ګلولي وطنو پی ډولي حاجي ګل محمد خانو تنګي کې رازي خانو سړی و پوهېدل د پښتنوالې په انداز متینو که شاباز حاجي صاحب شیر محمدو تمام په دغه حدو د ګاښې په کورونو کې حاجي ملک سیدیو ښکاره پې ټول کندیو ښکاره به شم هر ځای ته وزمه کاروانځای ته بیان به درته وکړمه د سیل مې په تفصیل ړندو کې متصل ملنګ بخ جمالو سپین ږیري د کمالو حاجي صاحب زمان خانو سید رحیم مولا مې هیر شو څخه ژوندونو تیر شو ایوب که میرزاو ټول خلک ترې رضاو وطن به پې ښایسته و سرو ګلونه د بوستانو سامدل که ګلستانو سیبل دی که مدینه په دې وکا یقینه رونق پې برابر و د پوره عزیز ولی وختونه و د سیالۍ رونق پې برابر و حاجي صاحب شمشیګرو خبرو کې ذهینو دو بډوشه اکبر خان راځي پسې ارمان و ژوند د خوشحالۍ وختونه د سیالۍ وس نشته په وطن کې هغه سپین ږیري مشران راځي پسې ارمان وس نشته په وطن کې هغه سپین ږیري مشران راځي پسې ارمان یا قربانا خبرې کومه نورې ورځم په ښکته لورې مشهور په لوی لالاو په نامه ماندو مرخانو د تورې پهلوانو تورزن خلک ټول ورک شو رایاد حاجي شیرک شو جرګې به یې کولې په خبرو پوهېدلو هر چا به پېژاندلو نیازمین بابا ملګرو تکړه و د خبرو دوه
دایم و جلندر دریم هیرا جان بلمندائی پو لائق دی د تعریفو لائق دا د صفتا وسوایم حقیقت حاجی محمد حسین پو وطن کی مشورو صفت د ضرورو د قام خیر سلاو حاجی سیب یار ملاو قلم میں پوسی گرزی پخوانی سپینگری گوری کچکول جید سوری سادت دوی البازو عمرو نئی درازو رشتے بائی ویلو نو جوند چلولی وقتو نو دسیالی رشتے وائی مورورا و ریکارڈی مخ کی گورا دیر زید نربو بخیل وقت سوری مجاد خان رازی پسی ارمان و جوند خوشالی وقتو نو دسیالی وسنشتا پو وطن کے غسپنگیری مشران رازی پسی ارمان وسنشتا پو وطن کے غسپنگیری مشران رازی پسی ارمان دیر زید نربو بخیلو سپینگیری بیلا بیلو جلال ماما رایاس شو کول بای نقلونا خبری ولالونا فرید ملک گلزرو خبرو کی اثرو پجون با مهیر نشید فیروز جی اخلاق پکی و اتفاق حاجی سیب سیدا خانو ازغر و گلپا خانو دی ظلمی اوری دلید سیمل بابا صفتو رشتی نی حقیقتو رشتے میں ٹول بیانو حاجی سیب سید رحمانو ادبارو میرا خان ٹول دنور پشان خکارو دی رب سواب درو دی رب خپل وطنو سادای پوزیشنو دران پٹکی پسرو رواجنو دو خوالی وقتو نو دسیالی ودرانیو پٹکی دیرو پگٹکی حجی سے مام سیدو مالی دالی دوران رازی پسی ارمان وجوند خوشالی وقتو نو دسیالی وسنشتا پو وطن کے غسپنگیری مشران رازی پسی ارمان وسنشتا پو وطن کے غسپنگیری مشران رازی پسی ارمان یا قربانا حجی عبدالخالقو صفت د دلائقو د قام بارخیلو نومی ټول وطن کی خورو توکل ملکی ورورو رایات شو بل یوزوان چی نومی ولی خان تاوان کی مڑنے اوپ ملما د سرتیرو یاران دوستانی ڈیرو نوبتو کنیامتو سپنگیر د عزتو د گاخی اساخیل بابا منوزی د خیالا پکی و پختن والا رایات شو دو کسان د ذات و خانزادگان ہر چا بپی جاندل چی نرتوب د دی نشانو غالب و مرزا جانو نور بگونی سماتا و زما لنڈی شاتا د زڑمی نساتا مامو شرانو شزڑگی کی نورے بابا تنگی کی د زڑ نرات تیرو سیاد و سمیہیرو د یو بنل ازمینو بیلا بیل رات یادیگی بیان پسی اگدیگی بیان میں نور تمام دے پٹولو میں سلام دے خواہش دا علم زیبو ما پورا دا غہرمان کرو رایات میں مشران کرو رایات چی تیر دوران شی دا وخکو میں باران شی پیدا بنشی سوک زما دا زڑ دا تسلی وقتو نو دا سیالی پیدا بنشی کلا دران خیجی بطلا شیرونا ایلالونا دا مومن سمندر خان رازی پسی ارمان وجوان دا خوشالی وقتو نو دا سیالی وسنشتا پو وطن کا دا سپنگیری مشران رازی پسی ارمان وجوان دا خوشالی وقتو نو دا سیالی وسنشتا پو وطن کا دا سپنگیری مشران رازی پسی ارمان